سلامونه علیکم. زه مسافر افغان ټیک په خپل واسطه تاسو په چوپړ کې حاضر یم. راځئ چې نن په دې خبرې وګورو چې څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک آی ډي خپل موبایل نه هر ځای کې چې لاګین وي هغه موږ ټرن آف کړو، یعنی ساین آوټ کړو، یعنی بند یې کړو. نو اول به موږ فیسبوک اوپن کړو او پس له آپشن بټن باندې کلیک وکړو او بیا به موږ اکاونټ سیټینګ ته لاړ شو او پس لای به سکیورټي اینډ لاګین باندې به کلیک وکړو او بیا ویر یو لاګ ان په دې باندې به موږ کلیک وکړو. دلته تاسو کتلی شئ چې زما فیسبوک آی ډي کومې ځای کې یا کومې ډیوایس باندې اوپن شوې ده. نو دا ختمولو لپاره لاګ آوټ اف آل سیشن په دې باندې به موږ کلیک وکړو او بیا به لاګ آوټ کړو. نو په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې هر یو ځای کې موږ نه د آی ډي اوپن پاتې شي وي. نو په دې طریقه باندې موږ خپل هغه آی ډي له ټولو ډیوایسونو څخه بندولی شو. هیله کومه چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوې وي. زموږ دا ویډیو خپل ټولو ملګرو سره شریک کړئ، لایک کومنټ شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. بیا د ګومې تڼۍ کېږدئ.